نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ستړي مشه په موکړو مهمو خبرونو ته. غنی وای تاجکستان او افغانستان ډیرو برخو کې کولای شي همکارۍ ته پراختیا ورکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاجکستان د افغانستان نږدې او ټینګ ملګری وباله او ویل دواړه هیوادونه په ډیرو برخو کې کولای شي همکارۍ ته پراختیا ورکړي. اشرف غنی چې د اسیا زړه په نوم د استانبول په روسیې په نامه غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی، دغه څرګندونې نن په دوشنبه کې د تاجکستان پوهنتون کې وکړې. ښاغلي غني ویل افغانستان تاجکستان موږ دواړه د ګټو اختلاف نه لرو، ملګري یو، ډېر ښه ملګري یو او ډېر ښه ملګري به هم پاتې شو چې دا د ویاړ ټکی دی. په عین حال کې زموږ ګټې خیالي بڼه نه لري، بلکې موږ یو لوی فرصت لرو چې د انرژۍ د تولید، د اوبو د مدیریت او د چاپیریال ساتنې د مدیریت په برخو کې سره همکار راووسو. خیبر پښتونخوا ایالت کې زرګونه متعرضانو خپل لاریون پای ته ورسوه. هغه په زرګونه متعرضانو خپل لاریون پای ته ورسوه چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د 4 تنکه ځوانانو د وژلو په غبرګون کې پیل کړی و. د لاریونوالو یو مشر رحمت الله نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه له حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته پیل شوی اعتراض پای ته ورسید او خلک بیرته جنې خیلو ته روان شوي چې خپل مړی ښخ کړي. او کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د زعفرانو د کښت د زیاتوالي خبر ورکوي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله سعیدي ازادي راډیو ته ویل د کندهار اقلیم د زعفرانو کرکلي ته ډیر مناسب دی او زعفرانو هم لکه د هرات د زعفرانو په څیر ښه نتیجه ورکړې ده. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی شبیر احمد لومړنی کروندګر دی چې د لومړي ځل لپاره یې 9 کاله مخکې په خپله ځمکه کې زعفران کرلي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د زعفرانو د کښت لګښت کم خو عاید یې زیات دی او هم د کوکنارو یو ښه بدیل دی. ښاغلی شبیر احمد زیاتوي هغه وخت چې زعفرانو ته د دولت هیڅ پام نه و، موږ په خپلو امکاناتو له هراته د زعفرانو تخم راوړ او په خاکریز کې مو وکاره. زعفرانو د کلیوالو ښځو لپاره هم د کار ښه زمینه برابره کړې او په اوس وخت کې مو یوازې د خاکریز په کروندو کې تر 80 پورې ښځې د زعفرانو راټولولو لپاره ګمارلې دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د رئیس ښاغلي سعیدي په وینا په کندهار کې اوس ډیرو بزګرو د کښت ته مخه کړې او په دې ولایت کې اوس هر کال شاوخوا 50 کیلوګرامه زعفران تولیدېږي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.